آیا شیعه هغه کس چې د اهل بیتو مینه لري آیا داسې کس دپاره ګناه الاوډ ده او که نه؟ د دې جواب نیم ما تاسو ته درکړو چې که د اهل بیتو مینه وي نو هغه سره کیدلی نشي چې ګناه طرف ته لاړ شي. او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هغه حدیث مې هم د سره شریک کو چې په هغې کې پیغمبر د خدای فرمایي چې حب علی حسنه لا یضر معها سیئه، چې د مولا علی علیه السلام مینه حسنه ده، یو نیک عمل دی، یو ښکلا ده او دې سره د ګناه بدرنګوالی په یو ځای نشي کېدلی. چې کوم یو کس په دې حسن باندې حسین شوی وي، دې ښکلا کې ښکلی شوی وي، هغه نشي کېدلی چې د ګناه بدرنګوالی په ځان باندې واخلي. کوم یو کم عقل به داسې وکړي چې ښکلی وي او ځان بدرنګ کړي؟ داسې کم عقل انسان به تاسو چېرته لیدلی وي؟ بېدینه انسان هم داسې نه کوي چې ښکلی وي او ځان په زوره بدرنګ کړي. نو چې د علي ابن ابي طالب مینې سره تا خپله سینه ښکلې کړې ده، خپل ایمان دې ورسره ښکلی کړی دی، داسې څنګه کیدی شي چې ته ځان دپاره د ګناه بدرنګوالی او هغه بدبویي واخلي؟ کم عقل به وي داسې انسان، بیوقوف به وي داسې انسان چې وکړي. او که چېرې داسې وشو نو دا بیا معلومیږي دا چې کیدی شي هغه دعوې کې زه دروغجن وم، هغه مینه مې د رښتیا ونه وي.